السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو ورور رحمت فؤاد درانه ستاسو په درانه حضور کې د یوې خوندورو موضوع سره حاضر دی. قدرمنو دوستانو، زموږ نننۍ موضوع چې دی موږ څنګه کولی شو چې له نوي یوټیوبرانو څخه ملاتړ وکړو. قدرمنو دوستانو، څوک چې یوټیوبر یا یوټیوب چینل لري دغه ویډیو لازمي وګورئ. اول پیغام یې نوي یوټیوبرانو ته دا دی چې په اول سر کې تاسو به ویډیو جوړوئ او ډېر په زحمت او په ډېر خوارۍ سره ویډیو جوړوئ، هغه بیا یوټیوب ته جګوئ. نو ستاسو زړه به په اول سرو کې به مات شي چې یار دا څومره سخت کار دی او هغه څخه وروسته نه شیر خلک ورکوي، نه لایک ورکوي، نه سبسکرایب کوي. پرېږده دا کار. دوستانو، دا ویډیو چې ده ما له نوي یوټیوبرانو څخه یې د خاطره جوړ کړی دی چې نوي یوټیوبران سپورټ شي. زه خپله هم نوی یوټیوبر یم. تقریبا زما 4 میاشتې شاوخوا 3 میاشتې کېږي چې ما یوټیوب سټارټ کړی دی. زما چینل ته ننوځئ، هلته وګورئ تقریبا زما ویډیوګانې 10 دانې دي، خو زه خپل زړه نه ماتوم. ډېری دوستان ما څخه تپوس وکړل چې احمد فواد ته څه شی کوې چې په یوټیوب کې ته ځان مصروفوې؟ یو بل کار یو بل موضوع ځان ته انتخاب کړه او هغه باندې کار وکړه. خو نه، شوق مې دی، ذوق مې دی، ځکه دغه یوټیوبر غواړم چې جوړ شم. قدرمنو دوستانو، له نوي یوټیوبر څخه ملاتړ وکړئ او نوي یوټیوبران یوازې مه پرېږدئ. نوي یوټیوبران ته لایک ورکړئ، شیر ورکړئ او چینل سبسکرایب کړئ تر څو هغوی سپورټ کېږي او خپل ویډیوګانو ته لا زیاته ښکلا ورکوي او ښایسته موضوعګانې تر تاسو رسوي. دا ویډیوګانې، دغه موضوعګانې چې زه تشریح کوم، له ده څخه وروسته به تاسو ته ډېر ښایسته موضوعګانې به زه تشریح کوم، خو یو څه اقتصادي مشکل سره مخامخ یو. نو له ده څخه وروسته به زه تاسو ته پروفیشنل یا ښایسته ویډیوګانې به زه تاسو ته جوړوم. قدرمنو دوستانو، تاسو به ووایئ چې په دومره کم وخت کې دا څنګه پروفیشنل شو؟ دوستانو، زحمت غواړي، استعداد غواړي، کوښښ غواړي، زیار غواړي. کوښښ وکړئ، زیار وباسئ، استعداد پیدا کړئ، نو بیا دغسې تاسو خپل ویډیوګانې په لږ وخت کې تاسو کولی شئ خپل ویډیوګانو ته پروفیشنل ویډیوګانې خلکو ته جګې کړئ. نو زما ستاسو څخه هیله دا ده چې نوي یوټیوبر یوازې به نه پرېږدئ، یوټیوبر به سپورټوئ تر څو هغه خپل ویډیوګانو ته یا خپل کار ته په ښه توګه سر ته ورسوي. قدرمنو دوستانو، خدای وکړي چې راته جوړ او د صحت په جامو مو پورتن وي. نو ښاد آباد اوسئ، بریالي اوسئ. خدای په امان.